بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دغه لیکل وګورئ په کین ماستر کې به دغسې لیکل موږ څنګه کوو. نو دا چې دی تاسو به راشئ اول د دې لپاره به راشئ کین ماستر ته او کین ماستر چې دی تاسو به د دې ځای دا کین ماستر چې دی اوپن کړئ او دلته به تاسو کریټ ته راشئ د دې ځای دا به کریټ کړئ او تاسو به د دې ځای نه یو دې ځای کې چې دی یو بیکګراوند به واخلئ. دا یو بیکګراوند شو نو زه به دا ګرین ته بدل کړم چې بیا ښه ریموف کېږي. دا وګوره د دې ځای نه چې کله تاسو راشئ دلته به د ټکسټ او ټکسټ کې چې دلته تاسو کله لیکل کوئ زه به دلته لیکل وکړم. په دې رقم باندې لیکل شول. نو اوس چې دلته به راشم د دې به زه فونټ تغیر کړم. نو فونټ به تاسو څنګه تغیروئ؟ تاسو به راشئ په دې ځای کې به په همدې ټکسټ باندې کلیک کوئ بیا به راشئ دې فونټ ته. دلته وګوره مای فونټ کې چې دی ما پښتو فونټونه انسټال کړي دي دې ځای نه دا به تاسو د دې ځای نه راواخلئ او دا به هم تاسو چې دی د دې ځای سره په هغه اندازه باندې راولئ. دلته وګوره په دې شکل سره. اوس به تاسو چې دی د دې نه یو ډوپلیکیټ به والئ یا به ډایرکټ چې دی دلته به راشئ دې ځای کې په دې میډیا به کلیک کوئ او بیا به تاسو راشئ د ایمیج ته او د دې ځای نه چې دی تاسو به د دې ځای نه یو ایمیج بل راوالئ. دلته زه به هم دغه یو زیړ ایمیج دا به راواخلم د دې ځای نه. دا وګوره دا به تاسو د دې خپلې ویډیو سره یو برابر راولئ او دلته چې دی دا به تاسو کلیک کوئ دلته په دې شکل سره. دا به ګوره دا به لږ نور به هم جوړوالی دې ته ورکوئ او دا به دلته کېږدئ. زه اوس تاسو ته د دې طریقه ښیم چې زه به دا هیډینګ په بره سر کې ولولم. دلته چې دی تاسو به راشئ او دغه کوم لیکل چې تاسو کړي دي دا لیکل به تاسو دلته کېږدئ د دې ځای نه. اوس چې دی تاسو به دلته راشئ د اخر سر ته او دلته به چې دی تاسو د دې ځای نه دا کی فریم چې ورته وایي دا به والئ د دې ځای نه کی فریم او دا به چې دی دلته به چې دی د دې ځای نه دا راواخلئ او دا به په دې شکل سره دلته پټ کړئ. دلته وګوره چې کله زه تاسو کلیک کوئ د دې ځای نه دا ګوره دلته دا لیکل چې دی دا د دې نه لاندې دي د دې زیړې پټې لاندې دي. نو تاسو به په دې درې ټکو باندې کلیک کوئ او دا به چې دی فرنټ ته واخلئ او بیا چې دی تاسو به د دې دا کلر چې دی تغیر کړئ. دا سپین کلر به واړوئ سور کلر ته او دلته چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه دې اوټلاین ته به راشئ او دا به چې دی تاسو په تور کلر کې واخلئ. نو دلته اوس وګوره تاسو کله دا اوکې کړئ دلته وګوره په دې شکل سره د دا مواد بره ولې واخلئ. کله تاسو دا ویډیو ځان سره سیف کړئ زه به دا ویډیو ځان سره سخت کړم د دې ځای نه دا ویډیو به ما ځان سره سیف کړم. دلته وګوره اوس د دې خوبي څه ده اسانتیا یې څه ده په دې کې چې دی کله بله موږ بله ویډیو جوړوو دلته زه به راشم دلته زه غواړم چې دا د دې ویډیو په سر راولم. د دې ویډیو په سر چې څه کله دا راولم نو تاسو به دلته راشئ لیر ته او دلته به تاسو دا راواخلئ او دا به دلته کلیک کوئ. زه به د دې ویډیو دغه اواز چې دی دا به بند کړم. دلته وګوره دلته مې دا بند کړم. دلته چې دی دا به تاسو ډبل کلیک کوئ هغه ویډیو نه هغه به ډبل کلیک کوئ چې بېرته خپل ځای ته لاړه شي دا به ډبل کلیک کوئ. دلته اوس به موږ دلته راځو دې ځای کې وګوره تاسو دلته کروما کې ته راشئ او دا لرې کوو دا وکړو دا وکړه بس دا دلته لاندې راښکته کړه د دې ځای نه دلته یې کېږده دې ځای کې. اوس دا د دې ځای نه وکړه نه دا وګوره دا ډبله ویډیو ده ښه په دې شکل سره. تاسو ګورئ نو هیله ده چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي. زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره لایک کړئ. د الله تعالی په امان ښه وخت ولرئ.